بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو، غواړم چې د کرونا د وایرس په حق کې یو څو خبرې وکم. محترمو، دا د کرونا وایرس چې راغلی دی، لکه پیرانان خلک دا پیرانان یادوي چې پیرانان دي چې موږ زو کړي یو، پیرانان داسې دي، پیرانان داسې دي، پیرانان داسې دي، پیرانان داسې دي. در مرګه پورې دا خلک پیرانان نه ویني، خو پیرانانو نوم یادیږي. کرونا یادیږي، موږ یې وینو نه. کرونا یادیږي، موږ ته معلومیږي نه. خو دونه قدر پکار ده خبره. یو عذاب دا دی چې د کرونا نوم راځي، انسانان بیریږي. بس انسانان په دې افت په دې بیره اخته دي چې کرونا د درلم وژنې دي وژنې دي وژنې دي. بل افت دا دی چې کرونا را روانه ده. بل افت دا دی چې ښارونه بند دي، باچوي حکومتونه ملکونه دا بند دي، کاروبار بند دی، د مسکینانو کاروبار بند دی، د هر چا کاروبار بند دی. خلک ورځ په ورځ مسکینان کیږي، خلک ورځ په ورځ غریبان کیږي. و موږ ته یو خبره بله ولاړه ده، هغه دا ده، پر بني اسرائیلو باندې یې کوهیتور پورته کړی و، دوی در لاندې و. دا به ویله ول نه پره اچوي، دا کوهیتور نه پره ایله کوي. خو دغه کوهیتور پر سربیره پر بني اسرائیلو باندې نیولی و، دوی پر دغه بیره باندې اخته و چې اوس دا کوهیتور غر پر ایله نه کړي. خو بیا هم د دوی زړونه بند وه. موږ دا کرونا ده را روانه ده، را روانه ده، دا زړونه د انسانانو دی بند دي چې نه یې وظیفو ته رجوع کیږي، نه یې لمنځو ته، نه یې د خدای و بیره ته. پر یوه شي باندې ژړا نه ورځي، پر یوه شي باندې، پر یوه افت باندې، پر یوه تکلیف باندې ژړا نه ورځي، په یوه شي باندې بیره نه ور پیدا کیږي. زړونه سخت ګرځېدلي دي، زړونه سخت سوي دي. دا زړه چې سخت وګرځېږي باره ژړا نه ورځي، پر خپله بد عمل باندې هم باره بیره نه ورځي. دغه سوال د خبرې دا دی چې یو سړی چې زړه یې نرم وي هغه له ژړا ورځي، که زړه یې سخت وي هغه له ژړا ورځي. که چیرې زموږ زړونه نرم وي ژړا نه راله راځي، نو د اصحابو کرامو زړونه زما او ستا در زړو نرم و. هغه چې به و قبر ته ودرېدله، اوښکې به یې پر ژیره باندې راتویېدلې. هغو به د هغه دا خبره کوله، هغه خلکو به دا خبره کوله، لکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په ژوند د جنت زیری پر سوی و، هغه به دا خبره کوله چې ول کشکې پاڼه وای میده سوی وای بیا نه وای پیدا سوی، کشکې لوټه وای میده سوی وای بیا نه وای پیدا سوی. او موږ د هر افت ناره چې را باندې وسي ژړا نه راځي، د قیامت بیانونه چې وسي ژړا نه راځي، ناجوړي را لره راسي ژړا نه راځي، مسکیني را لره راسي ژړا نه راځي، افتونه را لره راسي، مرضونه را لره راسي ژړا نه راځي. محترمو، و الله جل جلاله ته رجوع وکړئ، و الله جل جلاله ته صبر وکړئ، لمونځ کوئ. مخکې مو دا خبره ما وکړه، که ستاسې په یاد ما دا بیان ما په خپله بیان کړی دی د کرونا. او بیا شیخ المشایخ مفتی عبدالرازق کدنوي مدظله العالیه هغه بیان وکړي تاسو ته. نورو علماو بیانونه کړي دي، بس هغه وظیفې ته کیا کوي او د ټولو وظیفو د مخه تقوا کوي. که مړه سئ خدای به جنت درکړي، که ژوندي یاست خدای به ژوند په ثوابو کې درکړي. او دغه چې هېڅ مې زړه ته لار نه کیږي او پر دې باندې هم بیا افسوس ما ته نه راځي، تا ته نه راځي، بل ته نه راځي. باید پر دې افسوس وکړو چې ما او تا لره ژړا پر څه شي راځي. آخرت را په یاد کو ژړا نه راځي، مرګ را په یاد کو ژړا نه راځي، ګناه کوو ژړا نه راځي، یو د یو بل چا مرګ ووینو ژړا نه راځي، پر هېڅ شي باندې ژړا نه راځي. بس زه مسلمان یم، زما زړه نرم دی، زما زړه د هرې ګناه څخه صفا دی. د ګناه د صفا کېدو د زړه د هغه دپاره کتابو کې لیکلي د لا اله الا الله زړه صفا کوي. کلمه ډېره وایاست، لا اله الا الله ډېره وایاست چې دا زړه مو خدای صفا کړي د زنګو څخه، چې لار و زړه ته وسي، د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. خدای سخت سخت عذابونه لري. وما علینا الا البلاغ.